بس عزتمندو تاسو د دې حدیث نه اندازه ولګوئ چې الله سبحانه وتعالی په خپل بندګانو باندې څومره رحم کوونکی دی او څومره رحیم ذات دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام وی یقول الله تعالی وی الله سبحانه وتعالی وی حدیث قدسی دی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها وازيد. الله سبحانه وتعالی وی چا یو نیکی وکړه الله سبحانه وتعالی وی ځاغله یو په لس باندې ورکوم لس نیکی ثواب چې کم دی هغه لزه یو پلس باندې ورکوم او ازید او د دین هم سیوا ورکوم. یعنی الله سبحانه وتعالی وی که یو بنده مال په اخلاص باندې یو نیکی وکي نو دا هغه اخلاص موافق چې کوم د زاغله یو په وسو او د دین ولا هم سیوا الله سبحانه وتعالی وی زور کوم. ومن جاء بالسيئه فجزاء سيئه مثله. او هغه څوک چې ماته یو بدی وکي یو بدی یو بنده وکي نو بس دغه یو بدی په بدل کې بدغه یو سزا مثلها په مثل او اغفر. یا الله سبحانه وتعالی که زه وغواړم کنه نو دغه مو ته وبخم هغه بدی به ورته هم معاف کم نیکی په لاسو او بدی په یو باندې او الله سبحانه وتعالی که وغواړم نو هغه به مو ته معاف کم. مخکې الله سبحانه وتعالی سوی الله سبحانه وتعالی څومره رحیم ذات دی. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هغه کس چې ماته یو لیس زما طرف ته راشي یعنی زما یاد وکي ذکر اذکار وکي زما طرف ته عبادت ته راشي یو لیس راشي الله سبحانه وتعالی زه ورته یو غز ورځم. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. او الله سبحانه وتعالی وایي که زما طرف ته دا یو غز را روان شي نو زه دته د دوو لاسو په خورېدو په فاصله باندې د تر نږدې کېږم. بیا الله سبحانه وتعالی ومن اتانی یمشي اتیته هرولا. که یو کس زما طرف ته روان شي زما د ذکر مجلسونو طرف ته روان شي زما یاد طرف ته روان شي الله سبحانه وتعالی زما دا رحم دته په منډه او په جلتۍ سره ورځي. بیا الله سبحانه وتعالی مخکې سوی عظیمه خبر دلته را ومن لقینی بقراب الارض خطیئه لا یشرک بی شیئا. الله سبحانه وتعالی وایي که یو بنده ما ته راتله وکي او د دې ځمکې برابر ګناهونه یې کړي وي دومره ګناهونه یې کړي وي چې د ځمکې دا ټوله فضا در ډکه کړې وي او زما سره یې شرک نه وي کړی شرک او زما سره یې څوک شریک نه وي جوړ کړی او په داسې حالت کې ما ته راشي که نه الله تعالی وایي دا ټول به ورته زه معاف کړم او دغه ټول به ورته وبخم که زه وغواړم که زه وغواړم نو دغه ټول ګناهونه به ورته زه معاف کړم او دغه څومره د ځمکې برابر چې د ګناهونه کړي دغه به ورته زه په نیکو باندې بدل کړم. دومره رحیم ذات دی الله سبحانه وتعالی. نو د الله سبحانه وتعالی یاد کول او د الله سبحانه وتعالی ذکر کول دا ډېره عظیمه خبره ده عزتمندو. الله سبحانه وتعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله دا وایي چې څوک زما یاد کوي زما طرف ته راځي الله سبحانه وتعالی زما رحم چې کوم دی هغه ته په منډه باندې ورځي او هغه ته زما رحم متوجه کېږي زه په خپل بنده باندې د هغه ګمان نم سیوا چې کوم دی زیات رحیم او کریم ذات یم. او دغسې نبی علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي ابو درداء رضی الله حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته مخاطب شو وی فرمایل ای صحابو ایا زه تاسو ته یو داسې عمل ونه ښایم چې تاسو په اعمالو کې چې دغه عمل به ستاسو په اعمالو کې بهتر وي ستاسو د بادشاه یعنی د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې به پاکیزه عمل وي ستاسو درجو له نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اوچتونکی وي ستاسو د رفوع یعنی د سرو زرو او ستاسو د رکوع نه د خرج کول نه به چې کوم دی دغه عمل هم بهتر وي. نبی علیه السلام فرمایي حتی کې تاسو د خپل دشمن سره جنګېدونکي چې تاسو د هغې سټونه وایي او هغې ستاسو سټونه وایي نبی علیه السلام فرمایي چې د جهاد نه بهترین عمل زه تاسو ته ونه ښیم. صحابه کرام عرض وکړو دا به کوم عمل وي د الله رسول چې دومره عظیم عمل وي چې زموږ د رجل اوچتونکی وي او د جهاد نه به عظیم عمل وي دا به کوم عمل وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې د الله یادول د الله سبحانه وتعالی ذکر کول او داسې د الله سبحانه وتعالی یاد کول چې په زړه سره وي او که په ژبه سره وي خو چې په خلوص سره وي یعنی د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره د الله سبحانه وتعالی ذکر کول او په اخلاص سره کول. نبی علیه الصلاۃ والسلام څو فایدې په دې حدیث کې فرمایل چې څومره عظیم عمل د الله سبحانه وتعالی د ذکر کول. نو د الله سبحانه وتعالی یاد کول او خاص کر په تنهایی کې د الله سبحانه وتعالی ذکر کول به دې سره اخلاص هم سیواوي. ځکه صحابي وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو بانډچی راغی او تپوس یې ته وکړي الله رسول کوم یو سړی بهترین سړی دی په بندګانو کې د ټولو نه بهترین څوک دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې عمل یې نیک وي او عمر یې ډېر وي عمل یې نیک وي او ډېر عمر وي دقه بهترین سړی دی. بیا هغه باندې چې صحابي عرض وکړو الله رسول کوم عمل بهتر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل کله چې ته د دنیا نه جدا کېږي یعنی د خلکو نه جدا شي د دنیا د کار او روزګار نه چې کوم دی ته جدا شي او ستا په ژبه باندې او ستا ژبه د الله سبحانه وتعالی په ذکر باندې لمده وي او د الله سبحانه وتعالی په ذکر کې ته مشغوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
چې دغه بهترین عمل دی. نن موږ او تاسو سوچ وکړو عزتمندو، موږ چې لږ هم جدا شو، لږه یو وخت هم راته وزګار میلاو شي، بس موبایل به م راغستی، په موبایل کې به ګوتې وهو، فیسبوک به کوو، ټک ټاک به کوو، یو بل د دین نه هټ کر کار به کوو. ځان کې دا عمل پیدا کو چې کله هم جدا کیږو له ځان سره کاونټر تسبیح ساتو، بس الله سبحانه وتعالی ذکر کوو 24 غنټې چې کوم دی الله سبحانه وتعالی ذکر وخت چې کوم دی هغه بس په ځان باندې ذکر لازم کو چې زه به د ورځې دومره پیر استغفار وایم، دومره پیر به زه درود شریف وایم، دومره پیر به زه پلانې ذکر کوم، پلانې ذکر وکړم. دا چې ته په ځان باندې لازم کړې چې کله تر خلکو نه جدا کیږي نو ته بیا دا غم او فکر به درسي چې رکه شپې پورې چې کوم دی هغه ذکر اذکار پر کول. دا په ځان باندې باید چې انسان لازم کی او دا په ځان باندې مقرر کی چې زه به د ورځې دومره کرته د الله سبحانه وتعالی ذکر کوم. چې کله د الله سبحانه وتعالی ذکر کوو زه تاسو ته په ګارانټۍ سره وایم ستاسو ټینشنونه، ستاسو هر قسمه مسلې به الله سبحانه وتعالی حل کوي. تاسو به د هر قسمه مسلو نه لري کله چې تاسو ذکر اذکار کوو، دعاګانې به تاسو قبلېږي، چې کله درود شریف سیوا وایو، استغفار هم سیوا وایو، الله سبحانه وتعالی به تاسو ګناهونه معاف کوي، تاسو هر قسمه مسلې به الله سبحانه وتعالی حل کوي. او دغسې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو ذکر کوئ او ډېرې خبرې مه کوئ، یعنی بغیر د حاجت نه چې کوم دی فضول خبرې مه کوئ، چې لکه په هر وخت کې تاسو فضول خبرې شروع کړي او فضول مجلسونه کوئ. نبی علیه السلام دې نه منع فرمایلی دا تاسو مه کوئ، ځکه چې په ډېرو خبرو سره چې کوم دی نبی علیه السلام فرمایي دا زړه دی، زړه دا په ډېرو خبرو سره سختېږي. عزتمند نبی علیه السلام فرمایي فضول خبرې مه کوئ، د الله سبحانه وتعالی ذکر اذکار کوئ، ډېر فضول خبرې مه کوئ. نبی علیه السلام فرمایي په فضول خبرو سره دا زړه سختېږي او د الله سبحانه وتعالی د الله نه لرې بنده، د الله د رحمت نه لرې بنده، هغه به په بندګانو کې هغه بنده د الله سبحانه وتعالی د رحمت نم لري دی، د الله نم لري دی، هغه کس د چا زړه چې سخت وي. نو په ذکر سره د الله سبحانه وتعالی د انسان د زړه نرمي، په دې سره د انسان د ګناهونه چې کوم دی په انسان نه چې کوم ګناهونه شوي هغه هم ختمیږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی، دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر سیز دپاره د صفایي یو سیز وي، یعنی هر سیز چې ګنده شي و هغه په یو سیز باندې صفا کېږي. لکه زمونږ کپړې ګنده شي نو دې دپاره ځانه سیزونه دي چې باید سره کپړه صفا کېږي، د پیزار دپاره ځانه سیزونه، نور د سامان دپاره چې کوم دی ځانه، د اوسپنې د زنګ د صفایي دپاره ځانه سیزونه. دغسې نبي علیه السلام وفرمایل چې د هر سیز د صفایي دپاره یو سیز وي چې په هغې باندې هغه صفا کېږي. خو یاد ولرئ چې د زړه صفایي، چې زړه کله په ګناهونو سره ګنده شي او تور شي، نبي علیه السلام فرمایي چې دا د الله سبحانه وتعالی په ذکر سره دا زړونه صفا کېږي. ستاسو زړونه به د الله سبحانه وتعالی په ذکر سره صفا کېږي. نبي علیه السلام فرمایي چې کله تاسو د الله سبحانه وتعالی ذکر کوئ، د الله تعالی یاد کوئ او ذکر کوئ او په اخلاص سره ذکر کوئ او ذکر قلبیم کوئ او لسانی په جوه سره ذکر کوئ، د زړه په حضوروالي سره چې ستا زړه حاضر وي او ته د الله سبحانه وتعالی ذکر کوئ. نو نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي چې د دې زړه صفایي چې کوم ده د الله سبحانه وتعالی په ذکر باندې کېږي. نبي علیه السلام فرمایي چې ډېرې خبرې مه کوئ او په فضول خبرو سره زړونه سختېږي او د الله سبحانه وتعالی په ذکر سره چې کوم د زړونه نرمیږي او زړونه پې د ګناهونو نه صفا کېږي. او چې کله ته د الله سبحانه وتعالی، حضرت ابن عباس رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان د انسان د زړه سره پیوست وي، پیوست، او کله چې د انسان د الله سبحانه وتعالی په ذکر کې مشغوله اوسي نو دا شیطان ترې وروسته شي، او کله چې د الله د ذکر نه انسان غافل شي دا شیطان بېرته راوست د انسان د زړه سره پیوست شو، انسان ته وسوسې وراچي. نو په ذکر کې مشغوله اوسېدل د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. د الله سبحانه وتعالی خاص رحمت په چې کوم دی هغه ستا طرف ته متوجه وي. الله به په تا باندې رحم کوي، ځکه الله پاک وایي چې یو بنده زما طرف ته چې کوم دی راشي زه هغه طرف ته په منډه باندې زما رحمت ورځي. ستا ذکر به چې کوم، ستا زړه به چې کوم دی په ذکر سره هغه نرم وي، نرم، ستا ټینشن به چې کوم دی هغه ختم وي، هر قسمه مسلې به ستا لري، الله سبحانه وتعالی به راضي. نو ذکر کول او په اخلاص سره ذکر کوئ عزتمند، دا په ځان باندې لازم چې موږ به د ورځې دومره ذکر کوو، دومره پیره به استغفار وایو، کم از کم د ورځې 1500 پیره استغفار وایي، دغسې 1500 زر کرته چې کوم د ورځې درود شریف وایي، د سهار نه چې کوم د 100 کرته سبحان الله الحمدلله الله اکبر، دغسې ورسره کلمه داسې د ماښام نه په ځان باندې باقي ورځ کې چې کوم د په ځان باندې دا لازم چې د هر مانځه نه پس به چې کوم د استغفار او لا حول ولا قوة الا بالله، د دې لا حول ولا قوة الا بالله کې د ډېر شه بیماریانو علاج دی، د ټول نه به چې کوم دی کمزوري بیماري هغه ټینشن ستا به ټینشن لري وي. او د ورځې 1500 کرته دا ویل دا عظیم عمل دی، دا په ځان لازم کړو. د هر مانځه نه پس 100 کرته لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله وایو. په دې سره به زما او ستا ټینشنونه هم لري وي، زما او ستا زړه ته به هم سکون وي، الله به هم راضي وي. اصل شی چې کوم دی هغه د الله رضا ده، چې زمونږ د خپل رب راضي شي، دا عظیم عمل دی عزتمندو.
نو د خپل رب رضا حاصل کو زیګه اسکار چې کوم دی دا خپه کثرت سره کو چې الله سبحانه وتعالی زموږ او تاسو ناراضي وي الله تعالی دې بری خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.